بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، بابو صاحب ته د ټول نه مخکې انصاف میلاو شي، ځکه چې بابو صاحب روژه له هغه ماته شوې نه وه. بابو صاحب میاشت لیدلې وه تقریبا د روژه ماتې نه یو 30 منټ مخکې. بابو صاحب چې کله روژه ولیده د هغې نه پس یو داسې نشان جوړ کړو چې آیا داسې وه ما ولیده. د هغې نه پس بیا په سوشل میډیا باندې ډېر زیات بابو صاحب مشهور شو. په دې مختلف قسمه کم ویډیو چې دي هغه شیر کېدې، خو چې کله بیا کمیټي کېناسته، د نیلاوا مفتي پیپلزی صاحب هم کېناستو، نو هغو میاشت ونه لیده، خو بابو صاحب میاشت لیدلې وه او چا اختر نه کاو. بابو صاحب داسې چل وکړو، لاړو جومات ته په قاري صاحب پسې. تاسو ته دا ویډیو چې دی هغه په سکرین باندې ښکاري. قاري صاحب پسې لاړو، قاري صاحب ته وایي چې قاري صاحب داسې چل دی چې ما میاشت لیدلې ده. قاري صاحب ورته وایي چې یا تا یوازې میاشت لیدلې، زه ستا په خولې باندې څنګه اختر کړم اوس. دا ورته وایي چې نه که هر صحیح، خو ما میاشت لیدلې ده. وایي زه د 20 کالو نه د هغه میاشت ګورم او زه هر ټایم چې کوم دی میاشت وینم. قاري صاحب د هغه سره خبره نه مني. چې هغه نه مني داسې چل وکړي، بابو صاحب راپاڅي د ځانه اعلان وکړي. تاسو کتلی شئ په سکرین چې آیا دا قاریان خو اعلان نه کوي، خو ما میاشت لیدلې ده او سبا په 7 بجې به مونځي، راپاڅي او اعلان وکړي ښه په ښکاره باندې. بیا داسې چل وشي چې قاري صاحب ولګي په جومات کې اعلان وکړي. په جومات کې اعلان وکړي، وایي چې آیا کم خلک چې وایي چې میاشت مونږ لیدلې ده او داسې چل دی، دا ټول دروغ دي، میاشت هغه نه دی لیدلی شوي. نو اوس د په دې ځای کې بیا بابو صاحب ولاړي، بابو صاحب پکې یو مټایي نه یو چک واخلي وی خوري او وایي چې هی راځئ په دې مولیانو باندې ورځو چې د څنګه مونږ میاشت لیدلې ده. دا هغه وایي چې میاشت نشته. نو خیر دا خو لږ په نشان ویډیو و ډېر زیات مشهور شوی دی، نو موږ تاسو سره شریک کوله لکه چې داسې چل شوی دی. کم ګورئ دلته پکې مټایي وخوري او بیا داسې چل کوي چې آیا راځئ په دې مولیانو ورځو چې ولې اختر نشته. خو بل طرف ته موږ دا راځو لکه اوس په خلکو باندې هسې روژه خوړل، دا هم ډېره زیاته عظیم الشان ګناه ده. اوس نورو خلکو میاشت نه ده لیدلې او بابو صاحب راپاڅي چې ما میاشت لیدلې ده، نو داسې هغه هم نه دي کول. پکار دی د ټولو خلکو ذمهواري هغه ته څنګه په سر اخلي. خو خیر بابو صاحب چې پکې کم دی هغه ډېر زیات زر تر زره مشهور شو. نو کوم ویډیو چې وه موږ تاسو سره شریک کړو، امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.